تاجکستان وايي افغان پولیس ساتونکو سره زموږ سرحدي ځواکونو د تیارسایت په حال کې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. تاجکستان وايي افغان پولیس سره زموږ سرحدي ځواکونه د تیارسایت په حال کې دي. تاجکستان وايي وروسته له هغې چې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ خټکي پر تاجکستان خاورې توغندي ور وتوغول شول، پولیس ساتونکو ځواکونه د تیارسایت په حال کې دي. د تاجکستان د ملي امنیت ریاست مطبوعاتو مرکز ویلي د اوس لپاره په ګډه پوله وضعیت ترینګلی دی. تاجکستان وايي د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ وسلوال نښته پیل شوي چې په تصادفي ډول څو توغندي د دوی پر خاوره لګېدلي دي. تر دې وړاندې داعش پر خپل ټویټر باندې یو بیان کې ویلي وو د افغانستان نه په تاجکستان پر یو پوځي موخه توغندي توغولې وې. ځینو خبري اژانسو هم راپورټ ورکړی و چې داعش ډلې د تخار له خواجه غارو سیمې د تاجکستان پر نامعلوم پوځي موخو او توغندي توغولې وو. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.